ګرانو محترمو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. حمد و ثنا د هغه ذات دپاره چې د زړه په رازونو باندې خبردار دی او بیا په کروڑونو درود په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې خاتم النبیین دی، خاتم المرسلین دی. او بیا دعا ده چې الله رب العزت دی په ټول عالم اسلام باندې خپل خاص رحم وکړي. زموږ چې څومره مسلمانان په تکلیفونو کې د دنیا په کم ګوټ کې دي، الله رب العزت دې د هغې تکلیفونه پریشانیانې په راحت کې په خوشحالۍ کې بدله کړي. زما څومره کتونکي دي څوک قرضدار الله یې د قرض خلاص کړي، د چا څه حاجت دي څه مراد دي الله رب العزت دې د هغه مراد د خپلو خزانو نه پوره کړي. څوک قرضدار الله یې د قرض خلاص کړي، بیماران له دې الله شفای کامله ورکړي. دوستانو ستاسو په خدمت کې بیا د یو ډېر بهترین عمل سره، انتهایی د اسان عمل سره حاضر شوی یم. دا په تاسو ته خیم، تاسو ورته غوږ نیسئ. انشاءالله العزیز د دنیا او د آخرت فایده به وي. خو دلته زه چې څومره وظایف راوړم، چونکې د خلکو مالی حالات ډېر زیات کمزوري دي. غریبي مې یو ډېر بد شی دی. غریبي داسې شی دی چې څوک غریب وي نو هغه ته خپل رشته دار او خپل ګاونډي ورته د انسان نظر نه کوي. هغې دپاره به مونږ څه کوو؟ هغې دپاره به مونږ هغه ذات چې کوم دی ټوله دنیا جوړه کړې ده، ټوله دنیا چې جوړه کړې ده هغه ذات ته به مونږ لاس اوچتو او هغه ذات نه بیا غواړو چې هغه ذات بادشاهان جوړوي، بادشاهان غورځوي. مونږ له ژوند را کړی دی او مونږ له به مرګ راولي. د دنیا د نعمتونه، د انور، سپوږمۍ، دا ستوري دی زموږ په خدمت کې کړي دي او د الله شکر به ادا کوو. نو انشاءالله العزیز الله رب العزت به مونږ باندې د خپل نعمتونو باران کوي. نننۍ ویډیو زه به څومره چې ویډیوګانې راوړم، چونکې زما اکثر زموږ د پښتانه کتونکي چې دي بې علمه دي، یا اکثر زنانه ما ته ټلیفون وکړي یا وټسپ وکړي چې موږ قرآن نه دی ویلی، نو زه به انتهایي اسان عملیات برته ښیم. خو د هغې دپاره به یو شرط دی چې تاسو به زموږ چینل سبسکرایب کوئ او د ویډیو نه لاندې داسې یو د لایک نشان دی دا وهئ. بس تاسو ته اجازت دی. انشاءالله العزیز نور به مخکې چې څومره وخت تېرېږي بهترین وظایف به تاسو ته ښیم. نو الله هم په ایمان باندې خوشحاله کا. نننۍ وظیفه چې کوم ده دا داسې وظیفه ده چې دا څوک وکړي نو دا چېرته به مایوسه نه وي، مایوسه به نه پاتې کېږي، دا به بالکل خوشحالۍ ګارنټۍ سره ته وایم. رزق به پراخه وي، کاروبار به دې نه وي الله به کاروبار درکوي، اولاد دې نه وي الله به اولاد درکوي، کور دې خپل نه وي الله به خپل کور درکوي. لکه بس هر سړی چې څومره دي که نه، د چا محبت دی، د چا سره مال نشته، چا سره مال شته خو محبت نشته دی، د څوک کرۍ کور کې اوسېږي، د چا ښځه شته دی خو اولاد یې نشته، چا بالکل رشته نه کېږي. نو هر سړی د خپل حاجت مطابق دا ویلی شي. انشاءالله په ګارنټۍ سره بیرته وایم طریقه کار یې ډېر بهترین دی. خو د هغې نه مخکې به د موسی علیه السلام یو واقعه ده چې هغه برته وایم. مونږ دا وایو ځکه دا وظیفه چې ده که نه دې کې شکر دی. نو شکر باره کې واقعه ته بیانوم، ډېر مشهوره، تاسو به اورېدلي مي. موسی علیه السلام چې کله به د الله راز لتله نو په لاره باندې به ورته خلکو خپل حاجتونه ویل چې د الله رب العزت ته د حاجت زما بیان کا. یو کس دی چې هغه ډېر زیات غریب و، هغه ډېر زیات غریب و او د هغه جامې هم نه وي لغړو. نو هغه په ځان باندې شګې او خاورې راړولې، په دې کې ځان پټ کړی. ورته ویل د الله پیغمبره چېرته ځي؟ وایي زما د الله راز د الله سره خبرې کوم. ورته وویله چې د الله پیغمبره چې کله چې الله را لاړئ نو ورته ووایه چې داسې ګوره زما سره نه مې کور شته، حتی تر دې پورې دومره غریبي ما کور او هر څه پرېږدي، جامې مې نشته، ځان مې په خاورو کې، خپل ستر مې په خاورو په شګو کې را پټ کړی دی. او الله ته ووایي چې یا الله بس زما څه بندوبست وکړه چې زما کور جوړ شي، جامه مې جوړه شي، دا غریبي مې ختمه شي. مخکې چې لاړه یو بل سړی دی چې هغه ورته ویل د الله پیغمبره چېرته روانې؟ هغه ویل د الله راز لازم کوهي تور ده. نو هغه ورته ووایي چې الله رب العزت ته دا سوال وکړه چې ما سره مال ډېر زیات دی، د سنبالولو راسه څه بندوبست نه کېږي. نو الله ته سوال وکړه او الله ته ووایي چې زه به دا خپل مال په څه طریقه کم کم. او یو ورته ووایي چې زه به دا مال به الله مال څنګه راکړي، او دا وایي چې ما نه به دا مال الله څومره کم کړي، ځکه چې اوښان، ګډې، پیسې، سره سپین دومره ډېر شو چې ما سره نور د ښودو ځای نشته. الله رب العزت له موسی علیه السلام لاړ، هلته یې د دې دواړو بندګانو چې کوم دی خپل امتیانو سوال یې وړاندې کړ. الله رب العزت ورته یو خبره وکړه چې د مالدار ته ووایه چې ناشکري وکړه، او د غریب ته ووایه چې دا کوم چا ځان په شګو کې پټ کړی دی ده ته ووایه چې زما شکر ادا کړه.
قرآن کې الله فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم وان کفرتم ان عذابی لشدید. که تاسو شرط زما په نعمتونو شکر وباسه نو زبا تاسو د نعمتونو نورم سیوا کوم. وان کفرتم ان عذابی لشدید. او که چرته تاسو انکار وکړو کفر مو کوم زما په نعمتونو نو زما عذاب ډیر سخت دی. نو په هر حال کې شکر وباسئ. دا روغ بدن دا دوانه سترګې د کار کوي، په دوانو خپو روغې بدن د کار کوي، څه داسې خطرناکه بیماري راته نشته دی. الحمدلله ګزاره د روانه ده. بس په دې حال شکر وباسه. الحمدلله علی کل حال. ثنا صفت حمد و ثنا د هغه ذات دپاره دی په هر حال کې چې یم الله رب العزت به دې ډېر خوشحالېږي. نو اوس راځم د خپل وظیفې له نو موږ به شکر وباسو او شکر به ګوره په دې باندې وباسو. واقع رانه یېره شوه، بخښنه غواړم. نو د یو ته وویله چې ته د موسی علیه السلام ته ووایي یو ته ووایي ته ناشکري وکړه او د بل ته ووایي ته شکر وباسه. موسی علیه السلام چې کله واپس راغی نو دا یو د مالدار چې دی د په دغه ټایم کې انار خوړه. انار یې خوړه. نو انار چې کله خوړو نو موسی علیه السلام چې راغی نو هغه ورته ویل چې د الله پیغمبره زما د مسلې د څه حل راویستو، زه به د مال دولت به زما څنګه کم شي. نو موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې الله رب العزت ته مې ستا خبره وړاندې کړه. الله رب العزت وایي چې ته ناشکري وکړه. هغه انار خوړو سون انار یې لاس کې ویل د الله پیغمبره د الله په دومره نعمتونو کې به څنګه ناشکري وکړم. ما خو په هر حال شو ته ګوره زما به د لاس کې د انار دا باغونه نه زه چېرته هم ناشکري نشم کولی. الله رب العزت د هغه مال نورم سیوا کړ. کوم چې دا بلو چې مخکې راغی دا بل غریبو چې دومره غریبو چې جامې نه وي ځان پر ستر یې په دغه کې پټ کړی هغه ته یې وویله چې الله رب العزت فرمایي چې شکر وباسه. هغه ورپسې شکر وباسه. زما سره خو د بدن د پټېدو دپاره جامې نشته، خوراک او کور خو لرې خبر ده، نو شکر د څه خبرې وباسم. نو الله رب العزت په هغه باندې یو هوا راوسته په هغه ټایم کې او د هغه د وجود نه هغه خاورې او شګې پاسولې او هغه لغړ شو. نو که هغه په هغه باندې شکر ایستلی وی کم سے کم ستر یې پټو. نو دغه رنګې که موږ ته ناشکري وکړو الله رب العزت به رانه دا شته والي، دا اولاد به رانه والي، دا مال به رانه والي، دا شته زندګي به رانه والي. بس الله رب العزت په هر حال کې په دې حال ډېر لوی شکر دی په خپل جسم باندې. بل په دې شکر به وباسئ چې الله موږ انسانان پیدا کړي، دومره مخلوق پیدا کړي، سپي نه پیدا کړي، خرې نه پیدا کړي، خنزیرای نه پیدا کړي، اشرف المخلوقات پیدا کړي. او بل په دې شکر وباسو چې ګوره الله رب العزت بهتر امت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې پیدا کړي. دا وړه خبره ده. په هر حال شکر ایستل غواړي. اوس راځم ته وظیفې دپاره. وظیفه دا ده چې روزانه به 2 رکعاته صلات حاجت مونځ به کوې. ستا چې څه حاجت وي، پیسو حاجت دی ته چې کوم حاجت دپاره کې هغه به تا ته میلاویږي. او داسې به هم نه کوې چې تا 2 ورځې وکړو هو دا خو 2 ورځې الله موږ سره د خپل نعمتونو حساب کتاب نه کوي که نه. ته به هم الله سره د دې تسبیح حساب کتاب نه کوې چې الله ما دومره تسبیح وکړلې او بس چې کوم دی نو اوس مې شا به که نه هغه کار زما وکړه که نه. نه الله موږ له څومره نعمتونه راکوي موږ سره حساب نه کوي. ته به هم ورسره بیرته حساب نه کوې. بس خپل د هغه ته به خپل زاري او منت به ورته شروع کړي. 2 رکعاته صلات حاجت مونځ دی او د هغې نه پس 101 مرتبه ډېر آسان ټکې ماشومانو ته هم یاد دی، غټو ته هم یاد دی. الحمدلله رب العالمین مانځه کې چې موږ کوم وایو الحمدلله رب العالمین دا به ووایي او د هغې نه پس به ووایي یا الله ما دپاره دا مسله ده دا خپل مسایل به الله رب العزت ته وړاندې کړي او الله رب العزت سره به ډېر په ښایسته طریقې د زړه نه به ورسره خبرې کوي چې ته زما خالق یې، ته زما مالک یې، زما بل ځای نشته. بس دا روزانه خپل معمول جوړ کړئ. ورځې پرېږدئ 2 ورځې او 10 ورځې او 20 ورځې. خلک کال 2 15 کاله په سعودي عرب کې په سرو شو کې مزدوریانې کوي که نه. موږ هم دلته یو 5 میاشتې 2 میاشتې 3 میاشتې 1 میاشت چې کم ورځ باندې کېدای شي په اوله ورځ موږ د زړه نه الله رب العزت ته دا وظیفه وکړو. الحمدلله رب العالمین د مانځه د سورة فاتحې اولنی آیات دی. 101 مرتبه د صلات حاجت نه پس د هغې نه پس دعا. تاسو خپل حالات به وګورئ. ته چې څه د الله نه غواړئ زه به ستاسو په ورځ د قیامت هم ذمهوار یم. خو که دا وظیفه هم د زړه نه وکړه نو داسې انشاءالله العزیز بهترین وظایفو د بهترینو عملیاتو سره به ستاسو په خدمت کې حاضر یم. او د قرآن نه غیر شرعي شی چاله نه ورکوم. چا یقین وي عقیده یې وی کوي، که چا یقین او عقیده نه وي نو بالکل یې مه کوئ. په چا زور نشته دی. بس ما خو د خپل طرف نه کوم خلک چې پریشانه دي تکلیف کې د هغوی ته مې یو شی وښودو وکئ. ما ته هم دعا کوئ، خپل خپلوان ته هم دعا کوئ. انشاءالله بیا به حاضرېږم. تر هغې پورې ماله اجازت راکوي د لوی الله